سلامونه. نوروز امید ما د یو تن ویډیو مخې ته راغلی ده، غواړم له تاسو سره هم شریکه کړم. یا تن په ویډیو کې د هغه جسد د ورسپارلو غوښتنه کړې ده کوم چې په تورخم کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې د تیرو څو ورځو راهیسې پروت دی. باید یادونه وکړو چې د دغه جسد د پیژندګلوۍ دپاره د پولې د دواړو غاړو مشرانو یوه ډله د تیرې پنجشنبې په ورځ یادې سیمې ته تللې وه چې په لاسو کې سپین بیرغونه هم نیولي وو. د دواړو غاړې یا د دواړو حکومتونو نه یې د موقت اوربند غوښتنه هم کړې وه. په ویډیو کې یا تن څه ویلي دي، راځئ دا ویډیو له موږ سره وګورئ تر اخره پورې. سلامونه نیکی هیلې. مونږ یو کډوال وروره تقریبا نهمه میاشت کې مونږ راوښتي له پاکستان نه، او دا اوس چې کوم جسد په تورخم کې پروت ته دا ما هغه د وراره د خالد نومیږي والد مسلو خان، او دا د روزي نه مخکې نادرکه سوی. مونږ خپل کوشش وکړو ډېرې هلې ځلې موږ خو پیدا نه څه، او دې اصحابو تکلیف لاره، رواني تکلیف یې لاره. نو هیله کومه له غونډو نه هم له پاکستان نه هم هر انسانیت په لحاظ باندې زه هیله کوم چې د موږ جسد دا مړی د دا موږ ته د وسپارل شي. له دواړه خواو زه هیله کوم چې نرمي سره اختیار کوي او موږ ته دا مړی راکړي. مننه. دا به وروسته معلومه شي چې آیا دا په رښتیا هم د خالد جسد و او که نه بل څوک دی. د دغه شانتې نورو ویډیوګانو دپاره زموږ د ټیک ټاک اکاونټ ځان سره فالو کړئ او دا ویډیو مخکې ریپوسټ کړئ. کور مودان. مننه.